وی ما ورته وی چې دا کومه ژبه ده؟ وی دا سرایکي ده، دا د دې نه واخلې وی تر هغه رحیم یار خان پورې او دا ټول علاقې پکې راځي. وی دې ځای کې دا ویلی شي، بلکې د پنجاب هم ډېر علاقې پکې راځي. نو ما ورته وی ته خو پښتو وایې. وی او دلته مونږ پښتانه هم پاتې کېږو، د سرایکۍ والا هم پاتې کېږي. ما وی بل قوم در سره شته؟ وی بل قوم دلته نشته. وی ما ته حضرت صاحب هم داسې ځای ښوولی چې دوه ژبې کوم ځای کې ویلې کېږي، دوه قوم آبادوي. وی ما ته یې وی بس دا به تا به مونږ باندې ډېر لوی احسان یې. وی ما حیران شوم چې حضرت صاحب ته دا ځای او ما ته یې دا ځای څنګه وښو، په ما دا شپه څنګه دلته کې راغله. بس هلته کې چې ایسار شوم نو وی خان راته وی چې څه به کې؟ وی ما وی چې زما خو خانه په لږ څه کار نه کېږي خان مې. وی چې ولې؟ وی ما تا ماله وړوکی غوندې جومات راکړه چې د جومات کې ما سره به مریدان راځي، ما سره به خلک راځي او ماله به بل لا څه پکاري. وی خان راته ووی یو خبره واوره، حضرت صاحب درته هم دا ځای ښوولی دی، زه درته هم اشاره کوم. دې پله وګورئ ما وکتل د کجورو باغونه وو، ډېرې لویې ځمکې وې. دې پله وګورئ ما وکتل ډېرې لویې ځمکې وې. وی زما دې قسم په خدای کې دې ځمکه کې ما د آینده د نن نه وروستو کار ولره دا ټولې ځمکې ما ته هلته دکه شان هغه ځمکې کې اوس د حضرت صاحب خاندان ټول پاتې کېږي. بس دا څو د چېرته نه رالل چېرته رالل؟ دا د دې دی دا ناسته هم د حضرت صاحب هغه د گفت برکت دی. که حضرت کندهاري هندوستان ته نو تللی، د هندوستان نه جوب ته نو راغلی، د جوب نه موسیځی شریف ته نو راغلی. موسیځی شریف کې د هغه نه فضل علي قریشي صاحب رحمت الله علیه پیر حضرت خواجه عثمان او حضرت خواجه سراج الدین بیعت نو کړی. او که هغه کیسه کوم خواجه عثمان صاحب هغه جدا ده چې بیا هلته نه هغه فعل نه وی راغلی. بیا مولانا عبدالغفور عباسي رحمت الله علیه د جوبانه هغه نه وتلی هندوستان ته، د فضل علي قریشي نه بیعت نه وی کړی رحمت الله علیه. او بیا حضرت صاحب رحمت الله علیه کراچۍ ته نو راغلی، حضرت شاه عبدالله شاه صاحب له مولانا محمد ادریس انصاري له بیعت